سلامونه ګرانو کتونکو، امید ده چې ښه به یې. په زمان پارک لاهور کې چې کوم هنګامه روانه ده، کومه ډرامه روانه ده، کوم صورتحال جوړ شوی دی او په کومه طریقه باندې چې مخالفت کیږي، مزاحمت کیږي د حکومت په لاهور کې د پرون نه را په دې خوا پورې، او په کومه طریقه باندې چې بیا په پېښور کې ګېټونه مات کړی شو، په کومه طریقه باندې چې د کور کمانډر د کور مخکې مبینه طور نه نارې ووهلی شوې. په کمو نارو کې چې ناره دا هم شامل وه چې یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، په کومه طریقه باندې چې مزاحمت شو په لاهور کې، په کومه طریقه باندې چې هلته کې د ډي آی جي سمیت د رینجر او د پولیس تقریبا 50 کسان چې کوم دي هغه زخمیان شو، او په کومه طریقه باندې چې بیا ټرینډز وچلېدله د پاکستان د ریاستي ادارو خلاف. دا یو ډېر خطرناک صورتحال چې کوم دی هغه موږ ته د هغې یو نقشه چې ده هغه وړاندې کوي. دا هر څه چې دي زمونږ د پراجیکټ عمران خان د سابقه ملټري اسټبلیشمنټ د اعمالو او د پالیسو نتیجه ده چې اوس یې په چل نه ورځي چې دغه مار به څنګه قابو کوي. کله چې هم ملټري اسټبلیشمنټ یا زمونږ اوورال چې د اسټبلیشمنټ کوم یو سټرکچر دی او هغې او د منتخب وزرای اعظم یا د حکومتونو کلیش راغلی دی، د هغې هم دغه نتایج مخې ته راغلي کوم چې اوس دي. د بدقسمتۍ نه د عمران خان صاحب دا کیس لا پینډینګ دی چې د ده سره به څه کېږي یا به څه به ورسره کول غواړي. که مونږ وګورو ذوالفقار علي بټو صاحب د اسټبلیشمنټ فیورټ و، د هغه سره بیا څه وشو یا هغه څه وکړله. که مونږ وګورو نواز شریف صاحب د اسټبلیشمنټ فیورټ و، هغه څه وکړل، بیا د هغه سره څه وشو. دا دریم وزیر اعظم دی یا دریم لیډر دی چې دی د دې صورتحال سره چې دی هغه مخ دی، خو د ده سره چې کوم ټولز دي، د ده سره چې کومې هتکړندې دي، باوجود د ده د ډېرې کنفیوز او ډېرې جارحانه رویې او بیانیې هغه مشهور هم دی. هغه تاسو وکتل چې خلک د هغه لپاره راووتل هم، مزاحمت کوي هم. د داسې صورتحال جوړ دی چې لکه پاکستان چې کوم دی هغه خانه جنګۍ طرف ته روان دی، د عدم استحکام په عروج رسېدلی دی. او هم دغه وجه چې انټرنیشنل میډیا او بیا زلمي خلیلزاد غوندې خلکو چې دی د پاکستان په دغه صورتحال باندې ډېر د تشویش اظهار کړی دی. په دې والا صورتحال کې موږ چې کوم ابزرو کوو هغه دا چې د پی ډي ایم چې کوم جماعتونه دي، خاص کر پیپل پارټي او جی وای، هغه بالکل لا تعلقه دي د دغه پوره ګیم نه. د ان پي صوبایي صدر چې دی هغه د عمران خان خلاف د سخت کاروایي مطالبه کړې ده، او دا سټیټمنټ هم ایمل ولی خان ورکړی دی چې تحریک انصاف او تحریک طالبان پاکستان د یوې ایک سکې کې دو رخ ہے. دغه هغه اشاره چې تاسو په هغې باندې به پوه یئ. هم په دغه ورځ باندې عمران خان ویلي چې اوس هم د ټي ټي پي سره د مذاکراتو د هغو د اکموډیټ کولو ضرورت دی. بي بي سي ته یې په خپل انټرویو کې ورکړي دي. عجیبه غوندې صورتحال دی. بیا دلته کې چې کومه پرون په دغه ورځ باندې چې کوم زمونږ ګورنر صاحب د هغه ټیم او بیا سیکرټري داخله چې په الیکشن کمیشن کې د لینډ اډر په سچویشن د سکیورټي او د مردشمارۍ په مسله باندې کوم سټانس اخیستی دی چې موږ نشو کولی سکیورټي نشو پرووایډ کولی، کو الیکشن کېږي، د هغې خپل ټوس اسباب موجود دي. هم دغه رنګې که موږ وګورو په کومه ورځ باندې چې دغه کلیشز شروع کېدل، د مزاحمت شروع کېدو، دغه کریک ډاون شروع کېدو په زمان پارک کې، نو عاصم منیر صاحب د پېښور کور کمانډر او نور حکام چې دي هغه د جنوبي وزیرستان په دوره باندې تللي وو. په دغه ټول لوبه کې، په دغه خطرناک ګیم کې چې کوم یو نوی ټرینډ هغه بیا یو ځل سر راوچت کو، هغه د ملټري اسټبلیشمنټ یا د موجوده ملټري چې کوم قیادت دی د هغې خلاف د عمران خان صاحب او دغه د پارټۍ هغه بیانیه ده کوم چې انتهایي خطرناکه ده. بعضې نارې ولګولی شوې، یو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے. د ملټري په حواله باندې چې دا ملټري ذمواره ده، هغه غواړي چې عمران خان صاحب د منځ نه لرې کړي. عمران خان صاحب یو هغه اډوکی ثابتېږي د زمونږ د اسټبلیشمنټ لپاره کوم چې په مارۍ کې نښتی دی، نه یې تېرولی شي او نه یې توکلی شي. او هم دغه وجه ده چې د پاکستان سیاسي او اقتصادي حالات چې کوم دي هغه بدترین صورتحال سره مخ دي، او د خانه جنګۍ چې دی د هغې یره چې ده هغه هم ظاهرېږي. په دغه صورتحال کې که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې اگر چې د پېښور نه علاوه په دغه ټول مزاحمت کې په یو هم غټ ښار یا علاقه کې څه غټه مظاهره یا مزاحمت نه دی شوی، خو خیبر پښتونخوا اوس هم د عمران خان صاحب په ګرفت کې ده.
او د هغې بنیادي وجه د حکومت کې شامل د پارټو کارکردګي او د هغو مبهم پالیسي یا غیر مقبولیت دی. ټولو نه غټه ایشو چې کوم هغه په دې ټول ګیم کې موږ ولیده هغه دا ده چې ولې به په دې والا لیول باندې رسک اخیستی کېږي د ملیټري اسټابلیشمنټ یا د حکومت د طرف نه چې عمران خان صاحب به د منځه لرې کړي. سیاسي طور له یې کوي دا د هغو حق دی، خو د هغه د ژوند په باره کې چې کوم عمران خان صاحب کوم الزامات لګوي دا ډېر بې بنیاد دي او دا ډېر زیات خطرناک دي. یو حکومت هم دا رسک نشي اخیستی ځکه چې هغه یو مقبول لیډر دی او پاکستان د داسې حالاتو متحمل کېدی نشي. خو سوال دا پیدا کېږي چې کو د ده د دباو په نتیجه کې الیکشن وشي هم او هغه الیکشن د ده د خواهش مطابق نه نو آیا عمران خان صاحب به د هغې نتایج ومني؟ بالکل نه. هغه چې کوم ذهن جوړ کړی دی د هغه چې کوم پرواز دی هغه ته چې د مقبولیت کومه خپله یوه اندازه ده یا خوشفهمي یا غلطفهمي ده ورته د هغې مطابق کرایسس چې کوم دی هغه به زیاتېږي کمیږي به نه. په داسې موقع باندې بیا زمونږ د نور سیاسي قیادت چې کوم خاموشي ده یا پور اسراریت دی هغه په سړي په ذهن کې نه راځي چې د هغې اسباب څه دي. خو په دې کې هېڅ شک نشته چې پاکستان د یو غټ بحران سره مخ دی او د هغې ټول کریډټ د پراجیکټ عمران خان چې کوم دغه ډایرکټرز وو کوم منیجمنټ و هغې ته ځي او د هغې نه بعد په موجوده ایرا کې د موجوده حکومت د قیام نه بعد زمونږ د سپریم کورټ او د های کورټ ججانو یا د هغو فیصلې ته ځي. ګوره چې څه جوړېږي. خو په دې موجوده حالاتو کې دا ډېر خطرناک صورتحال دی او بدقسمتي دا ده چې د دې د ادراک دپاره یا د دې د مخنیوي دپاره چې کوم ګامونه اوچتول پکار وو هغه موږ ته په سیاسي او انتظامي او عدالتي سطح باندې چې دی هغه موږ ته نه ښکاري. نور د الله خیر کړي. خو پکار ده چې موږ په دغه ټول حالاتو باندې نظر وساتو، خاص کر د خیبر پښتونخوا چې کوم د سکیورټي او د امن و امان مسلې دي د هغې په تناظر کې. ډېره مننه.